عثمانه دا ګراني چې جوړه شوې ده د وزیر اعظم په باره کې ته څه وایې؟ بس وزیر اعظم ته صرف دا وایمه چې یا الله عثمانه والله که شکنځا وکړي والله که شکنځا وکړي ستا دې رابل ده کله بابا د عمران خان حکومت شو که د نواز شریف؟ ته څه وایې د چا حکومت شو؟ د عمران خان. هغه بیا ولې؟ د عمران خان په حکومت کې ته په امان کې حجامت کوئ، د نواز شریف په حکومت کې ته اوس کور ته کوئ. لالا لوره مې در برداشت وتلې ده، زه غواړم. چشتی ته خبره واره کښېنه یاره ساړه خوره. وره زه واده غواړم. بای خو در وبېکم تیوشن نجلۍ پیدا کړم در وبېکم واده. که چپکه یي که ړنده یي که شله یي که د نقیبه یي که زره کم پکه یي خو زه واده غواړم. زما زمریانو دا بسکوټ دته را وخورئ، خاص کله پر دشمن چې حمله کوئ. څه به کوې چې په جیب کې دې واچوم؟ قمندان صاحب زه ژوندی نیسم. ډاکټر ناست دی؟ و ناست دی، ورشه. څه مسله ده خانه؟ ډاکټر صاحب د څو ورځې سم پر دا ځای درد دی. ښه په زړه دې درد دی؟ ډاکټر صاحب پر دغه اړخ مې درد دی. ډاکټر ته یې که زه یم؟ عثمانه څه وشو؟ عثمانه څه وشو؟ دا د غوایي سترګې وخورې، دا اوس یې په ګولۍ نه ووژدم. تا ته څه به کوې عثمان خانه یاره د ګیلکستان؟ دا خو ډېر ضروري دی، به د دې په ضرورت نه یې خبر. نو دا د چی ضروري دی؟ ښه دا نه در معلومېږي. یا اوس ورته ګور. ای ولې؟ دشمینه اوس ستا در معلوم شو؟ بابا په دې کې اوتار ونیسه. کرنٹ پای تار کې دی. 17 نمبر پیشنټ دی ډاکټر لور سي. ډاکټر صاحب بې د ښه دلیر ځای ته له راغلی یم. ستا د نامه مې ډېر اورېدلي وو چې باید یې د هر شي علاج کوي. ما ام بی بی اس د امریکې څخه کړی دی، ستا څه مسله ده؟ ډاکټر صاحب زما خو دغه مسله نه ده، مسله صرف دا ده دا زما ګاډۍ پټرول ډېر خوري.